أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. د دین اسلام ډیرو محترمو معززو مسلمانانو ورونو، نن ورځ یو مهمه او اهمه ډیره ضروري خبره هغه ستاسو مخې ته وړاندې کوم. هغه یو داسې عمل دی چې نن سبا اکثر امت په هغې باندې مبتلا دی او حال دا دی چې دا کار د خلقو په نس باندې د هغې په ذهنونو باندې یو ورکوټی عمل دی، لیکن د الله جل جلاله په وړاندې باندې یو عظیم عمل دی، یو عظیمه ګناه ده. داسې ګناه ده چې انسان د رب العالمین د رحمت نه د وړاندې کېدل لاسکې، بلکې انسان جهنم ته داخلوي او سبب د جهنم د داخلېدلو ګرځي. هغې ته ویلی شي غیبت. دا یو لوی ګناه ده، کبیره ګناه چې ورته ویلی شي، لیکن افسوس دا دی نن سبا زمونږ دا مشغله ګرځېدلې ده، دا زمونږ یو چای ګرځېدلی دی، دا یو خوراک ګرځېدلی دی. داسې مجلس به نه وي چې هغې کې د غیبت ونه شي الا ما شاء الله. رب العالمین فرمائی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا. هغه خلق چې مسلمانان او مسلمانان زنانه، مؤمنان او مؤمنات زنانه، هغه له تکلیف ورکړي بغیر ما اکتسبوا، بغیر د هغې څه نه چې هغه څه ګناه نه ده کړې، او د هغې له تکلیف ورکړي، غیبت ولکوي، نور ضرر وترسي، فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا. یقینا دغه انسانانو لوی بهتانونه وتړل او عظیمه ګناه وکړه او پټه ونکړه، مبینا بلکې ډېره ښکاره وکړه. همدغه رنګې رب العالمین فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا. ای زما بندگانو، د یو بل غیبت مکوئ. ولی؟ دا خو وی داسې ګناه ده، داسې مثال لري لکه د یو ورور مسلمان د خپل ورور غوښې خوړل او مړ وي. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. ایا تاسو کې یو تن دا خوښه ګڼي چې د هغه ورور وفات شوی وي، په زیاده دی چې په هغه باندې وجاړي، په هغه باندې غمرازي ښکاره کړي، ورشي او د هغه لاس خفا بل اندام ته شروع وکړي او هغه خوري. فکرهتموه، الله وینا دا خو بد ګڼئ، فطرت د انسان دا بد ګڼي. نم دغه مثال دی د غیبت کول، د یو ورور غیبت کول په یو مجلس کې، په یو کور کې، په یو لاره. همدغه مثال دی لکه د خپل ورور غوښه چې خوري او بیا داسې ورور چې هغه وفات شوی. دا څومره عظیمه ګناه ده محترمو، او څومره سپکه ده او معمولي ده زمونږ په سترګو کې او زمونږ په ذهنونو کې. په دې مثال کې بلې خبرې ته اشاره ده، هغه دا ده لکه څنګه چې مړ ورور د هغې غوښه خوړل دغه مړي ته ضرر نه ورکوي، ولو که هغه ته ټوک ټوک کې ضرر نه ورکوي، همدغه رنګې د چا غیبت چې کې هغې ته هم هېڅ قسم ضرر نه ورکوي، ضرر د ځان ته. یو روایت کې راغلی دی نبی علیه السلام هغه وایي په قبرونو باندې روانو تېرېده، د الله پیغمبر ویل انهما يعذبان، دا دو قبرونه دی وای دی ته عذاب ورکول شي. وما يعذبان في كبير، وسغته ګناه خو نه و یا سغته خبره خو نه و، دومره غټ کار نه و چې دی ځان بند کړی وي. ګناه عظیمه ده لیکن دا کار آسان و.
اما احدهما فكان يمشي بالنميمه یو پدې کې داو چې هغه به چغلي کوله چغلي دا کارو په دې وجه باندې هغه ته عذاب ورکول شي واما الاخر فكان لا يستتر من بوله هغه به د خپل ځان د خپل تشمیتیازونه ځان نه ساته بی باکی به کوله بل روایت کې راغلی نبی عليه السلام وای دا مخ مبارک هغه تغیر وجهه مخ هغه رنگ بدل شو د ډېر د هیبت د وجنه او به فرمایل ولولا تمرغ قلوبكم لسمعتم ما اسمع کچرته وای تاسو دا زړه نه ګډوډ کېدلې هیبت بل راتللې سباله بم دا مړی نه خوله د تاسو بم داسې ساوري دلی ویل کزيسي اورم عزتمندو دا عظیمه ګناه ده لیکن مونږ ته ډیره معمولی ښکاری دا څنګه چې انسان په دنیا کې عبادت وکي روزه ونیسي منځونه وکي صدقات ورکي حجونه وکي زکاتونه ورکي مسلمانانو سره ښېګړې وکي قیامت کې اسم اغه نه لري او دا حال به هغه چا وی چې دا ګناه پاغي کی وي دا مرض پاغي کی وي یو حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام یورز خپل صحابه ته ویلا اتدرون من المفلس آیت تاسو د پته د مفلس څه ته ویل شي صحابه ویلا یا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع له مفلس انسان پمن کې هغه وی چې هغه روپۍ نه لري او سامان نه لري غریب چې وته ویل شي د الله پیغمبر وته فرمایل ساسو ذهن بل چې روان دي المفلس من امتي زما د امت مفلس انسان چې کوم دی من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج زما د امت مفلس داده چې په ورځ د قیامت براشي ډیر منځونه به کړي ډیر زکاتونه به ور کړي ډیر روزي به نیولي او حجونه به کړي دا خو ښه کار دی داسې اعمال کول دا یو لوی کار دی لیکن مشکل وسره دا دی وقد ياتي وضرب هذا او مدغه رنګ را بشي دغه د ډیرو اعمالو انسان د ډیرو نیکینو انسان وقد ضرب هذا یو تن به والی وشتم هذا او چاته به کنزلی کړي وقذف هذا او چا پسې به بهتان لګولې واكل مال هذا او د چا به مال خورلې فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته دغه بدبخت انسان چې دنیا کې ځان فاضاب کړي دي په نیکو اعمال باندې د دنیا د کار نیم ځان ایستلې او د الله په دین باندې ځان هغه بوخت کړي او وخت به کې مصروفه کړي قیامت پورز با دغه نور کارونه چې بدی کې وي د دین حسنات باغستل شي او غي تور کولې شي فإن فنيت او کچیرته د دې د نیک اعمال د غرور امزول ختم شي قبل ان يقضي ما عليه مخکې د دین چې د باندې دا کوم قرضونه د مسلمانانو دي اخذ من خطاياهم دا بل یو مصیبت د چې انسان ته متوجي دي د دغه انسانانو د هغه ګناهونه بر واغسل شي فطرحت عليه فدبوا چول شي ایا چې واچول شي نو سبا وشي فرمای نبی علیہ السلام ثم طرحت في النار بیا به جهنم من سو غرزول شي العیاذ بالله صحیح حدیث د امام مسلم وغیرہ نقل کړی دی د عمره د غرون امزول اعمال دا په دغه معمولی کارونو باندې التختمیږي بل چاته ورکول کیږي او هم دغه رنګي جهنم سبب داستا ګرځي دا څومره خطرناک خبره ده عزتمندو دی خبره ته توجه کول پکار دی یو حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام ته صحابي فرمای یا رسول الله من نجات پس شي کې دی هغه ته فرمایل امسك لسانك جبد وتړه وليسعك بيتك او کور دي تعالی زیادر کی
بزه موزه د کورنه خاص کر د فتنو په زمانہ کې کورنه وتل په یو ګناه کې به واقع کیږي کور کې کینا وابكي على خطيئتك او په خپل ګناهونو باندې جاړه ام دغه رنګ بل روایت کې راغلي دي نبی علیہ السلام فرمایي طوبى من عمل بعلمه وانفق الفضل من ماله ويسمر خوشالي ده دا هغه چا د پاره چې عمل وکړي په خپل علم باندې عزتمند په علم باندې عمل کول دا یو لوی او غټه درجه ده او یو لوی نیکبختی ده د انسان د پاره علم بغیر د عمل نه دا هیڅ فائدہ نه ورکوي د الله په نسبت باندې هغه انسان چې په خپل علم باندې عمل نه لري الله دې من وساتي د الله په نسبت باندې د حمار او د خر مثال لري الله فرمایي مثله كمثل الحمار يحمل اسفارا دغه انسان چې عمل بخبل علم باندې نه لري الله وې زما په نسبت باندې یو دابه ده یو خر دی چې ګرځي په مقدس مکه باندې تعالی ما عزت درکو په خپل بندگانو کې میدا خپل علم تعالی درکو او تا په ځای باندې استعمال نکو غلط استفاده دي ته وکړه یو خر ګرځي پیټي ګرځي ولو کډیر علم ورسره دی وای دسی مثال دی لکه یو خر یو کوټه کتابونه په خر باندې وټړه هیڅ فائدہ نه ور کوي اس بوته شیخ القرآن شیخ الحدیث ونوي مغه خر دی ولو که کتابونه هغه بسوار دي دا یو منزله ده چې عمل سره په خپل علم باندې وکي دویم وانفق الفضل من ماله او خپل مال نه اضافه مال اغا نفقه کی نفقه صدقه دا ډیر ثواب لري عزت مندو درېمه خبره چې زما مقصود ده وامسك الفضل من قوله او خپل اضافه خبري هغه باندې کی بیزه خبري نه کوي دا انسان دی لره کامیابی ده عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای وی والذي لا اله غيره وی زما دی په هغه ذات باندې قسم وي چې دا هغه بل ذات نشته حقدار د عبادت ما على ظهر الارض من شيء وی په مقدس مکه باندې یو شی نشته دی احوج من طول السجن من لسان چې هغه د جبنه بل یو شی نشته د جبنه چې ډیر جیل ته ضرورت لري همیشه به دا په جیل کې ساتي ته خپل جبه و بند ساتي د دې وجنه بل حدیث کې راغلي دی عزتمند نبی علیہ السلام فرمایي ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين بها يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب وی ډیر کرته یو انسان هغه باک نه کوي یو خبره کوي دې ته دا ډیر سپکه ښکاری معمولی و تخکاری لیکن دا انسان په جهنم کې دومره غورځولې وي وی ډیر زیت لري د مشرق او د مغرب نه بل روایت کې وسره غلي دي وان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا یو خبره بس تا د خپل نه راوتی ډیره معمولی به تا تخکاری لیکن تبه د ځان نه خبر نه جهنم کې به او یا کال غزولې ته او یا کال به جهنم ته ترسولې او یا کال په یو خبره باندې جهنم به تا ته لیکلې عزت مندو دا وړه خبره نه ده لیکن دا موږ ته ډیره معمولی ښکاری یو ورځ عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین نبی علیہ السلام څخه خبره وکړه د صفیه په باره کې داغه بیبي وا او داغه بنو خامخا د بنو یو بل سره ټکراو وی عائشه رضی الله عنها خبره برداشت نکړه وتویل یا رسول الله حسبك من صفیه كذا وكذا وې ته خډیر صفت کې خدای بس ته شي لنډه د اشاره وکړه دا سي اشاره وته وکړه لنډه د ډیر صفت یو کې د الله پیغمبر هغه تو فرمایل لقد قلت كلمه وې ته خډیر عجیب خبره وکړه لو مزجت بماء البحر
که د بحر اوبو سره ګډه شي لمزجت، دا بحر به بدبویه کی. سبحان الله، دا څومره عظیم حدیث دی، څونه وړه خبره ده. دا خو زمونږ ګپي، زمونږ د ګپ خبره بدای، دا به د خیر خبره چې مونږ چاته وی چې لکه لنډي او یا وګدي وګ دې کته دي سر دې پلن دي یا لنډ دي، دا خبرې معمولی خبرې دي عزت مندو. او د الله پیغمبر فرمایي دغه خبره ستا چې اشاره دی وکړه د سپکوالي په نظر باندې که بحر ته وغورځي، دا بحر به ګنده کی. سبحان الله. او دا خبره زمونږ د خلونه هغه څومره ولېږي. بل روایت کې راغلی دی نبی علیه الصلاة والسلام په حجة الوداع کې د نبی علیه السلام هم دغه یو حج دی، د نبوت نه وروسته یو حج کړی دی. ټول مسلمانان د عالمنا اعلان شو او د مخکې نه چې نبی علیه السلام حج ته ځي، که څوک وس لري لاړ شي. ډېر مسلمانانو تقریبا بعض روایتونه کې راغلي دي چې 1,400,000 یا 1,000 صحابه جمع وو. آخري حج نبی علیہ السلام او فرمایل امکان شته چې بل کال تماوینی نه، مطلب دا چې په ما باندې امر راغلی. یو عظیمه خطبه وکړه، په خطبه کې او فرمایل، خطبه کې هغه مهمه خبرې کې وی فرمایي یا ایها الناس، یا خلکو، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ستاسو ویني، ستاسو مال، ستاسو عرضونه دا په تاسو باندې حرام دي. څنګه چې وینه تو یو حرام ده، همدغه رنګ مال د یو مسلمان خوړل حرام دي، همدغه رنګ د هغې عرض هغه لوټ کول سپکول دا حرام دي. څومره به حرام دي. وی که حرمت یومکم هذا، وی لکه دا ورځ چې څومره حرمت لري چې ورځ د عرفې ده. فی شهرکم هذا، په دې میاشت کې چې د ذوالحجې میاشت ده. فی بلدکم هذا، او دا ښار چې څومره حرمت لري چې هغه مکه ده. دومره حرمت دغه شیان عرض مال دا لري عزتمندو. دومره عظیمه خبره وکړه. بیا وفرمایل الا هل بلغت، الا هل بلغت، وای تاسو خبر شئ چې ما دا خبره تاسو ته ورسوله او تاسو ته مې د الله ذمواري هغه ادا کړه. عزتمندو بل یو روایت کې راغلی دی، یو صحابي د الله پیغمبر نه تپوس وکړ، یا رسول الله ای المؤمنین افضل، کم یو مسلمان غوره دی؟ دا د صحابو تپوسونه تجارتونو تپوسونه به نه کول، بلکې د آخرت غم ورسره و. غوره مسلمان کم یو دی، کم عمل له غوره؟ د الله پیغمبر ته فرمایل غوره مسلمان هغه څوک دی، دا دی وی من سلم المسلمون من لسانه ويده. څومره معمولی عمل او څومره درجه به انسان درسیږي. غوره انسان افضل مسلمان هغه دی چې د هغه د ژبې نه څوک په امان کې شي، ویده او د لاس نه په امان کې شي. د ژبې نه چې مسلمان په امان کې، د لاس نه په امان کې، ته غوره مسلمانی ولو کو نور اعمال دي نه دي کړي. بیا علما ذکر کوي دا ژبه اولې وړاندې کړه، اوله ذکر کړه د لاس نه. وجه دا ده په ژبه باندې ضرر ډېر رسیږي. په لاس خو به یو څو کسان وي، یو څو کسانو ته به ضرر ورسي، لیکن په دې ژبه باندې د عالم غیبت کولی شي، عالم ته کنځلې کولی شي. د دې ضرر نه چې د انسانان بچ شو، د لاس ته ضرر نه د انسانان بچ شو، ته د الله په نسبت باندې غوره انسان یې. بل یو روایت کې راغلی دی، معاذ رضی الله عنه د الله پیغمبر سره په سفر باندې روانو، فرمایي وای زه نږدې شوم، هغې سره څنګ په څنګ شوم. وای ما ورته وویل یا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار. یا رسول الله ما ته یو داسې عمل راوښیوه چې جنت ته مې داخل کی او جهنم نه مې لرې کی. څومره ښکلی تپوس یې کړی دی. هغه ورته وفرمایل لقد سألت عن عظیم، تا خو یو عظیم تپوس وکړو، وړه خبره خو نه ده. جنت ته دې داخل کی او د جهنم نه دې لرې کی. وانه لیسیر لمن یسره الله علیه، او آسان دی، عظیمه خبره ده، ګران کار دی، لیکن آسان هم دی چې الله یې په چا باندې آسان کړي. نیک اعمال په توفیق د الله کې دا خبره واورئ. مونږ ته چې رالی پوهه شه دا د الله توفیق دی.
نیک عمل کې د الله توفیق دی، خیرات ورکې د الله توفیق دی، جمعات کې کار کې د الله توفیق دی. دا اسی نه کې عزتمندو الله توفیق دی. ډیر کله ته انسان ګناه وکي ته به جمع ته روانې جمع ته او ستا یو کار به پیدا کړي د جمع نه به دې وران کړي. پوه شه چې څه نقصان دې کړی دی، رب دې ناراضه کړی دی. دا اعمال د الله په توفیق سره کیږي. کله چې دا توفیق درکو پوه شه چې رب العالمین د ناراضي دی. بیا فرمایي دا اعمال د خیم دا وکا الله به جنت ته داخل کی، د جهنم نه بدل لري کی. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، دا الله عبادت وکا شرک سره مکوا. وتقيم الصلاه، پابندی د فرض منځ کوا. وتؤتي الزکات، زکات ورکوا. وتصوم رمضان، او روزه د رمضان نساء. وتحج البيت، او حج بیت الله کو چې وسوي. بیا وته فرمایل دا خو لوی لوی کارونه دي، لیکن الا ادلک علی ابواب الخير. اے معاذ د خیر دروازې د تنخم، د خیر کارونه د تنخم. هغه ته یا رسول الله بلا یا رسول الله ولنو خوا. وی فرمایل الصوم جنه، روزه کوم د وېدا ډال دا د جهنم د اور نه ډال له روزه نسا. عزتمند روزه صرف دا نه دي چې رمضان دا خو فرض دي. د دین علاوه باید چې سړی روزه ونیسي عمر هڅه روان دي. د دې وجه نه روایت کې راغلي دي 3 روزه په هر میاشت کې نیول، 14 14 15 دا ورځې چې نیسی لکه ټول کال چې ستاره روزي په میاشت کې 3 ورځې چاته مشکل نه، دا ډېر ثواب لري. همدغه سي بیا وته فرمایل وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. د شپې په نیمه شپه کې منځ کول، تهجد کول، دا د صالحینو د نیکانو نښه ده. دا کوه دا مطلب تهجد کوه. بيد آياته ولس الله فرماي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الله جل جلاله د مسلمانانو د مؤمنانو صفات ذکر کوي. مسلمانان به هغه خلقهم وي چې دا غي اړخونه ډډي د بسترونه جداوي، د شپې بسترې نه پاسېدلې دي. ولی د څه د وجې نه پاسېدلې دي؟ مریض دی، دنیا د پاره پاسېدلې نه. خوفا وطمعا، رب العالمین نه یریږي او د رحمت هغه امید لري. د شپې تهجد کول دا کول پکاري. بیا ته فرمایل الا ادلک براس الامر وعموده وذروه سنامه. د ټول دین هغه سر خلاصه او ستن او داغه کوپه د تنخم. وی ولنه یا رسول الله وی رأس الامر الاسلام. اسلام دا رأس او سر د اسلام دی، د کار دی. یعنی اول به اسلام کې خامخا داخليږي. اسلام کې داخل نه استانه ک اعمال فائدہ نه لري. وعموده الصلاه، دا غستنی چې کوم دی هغه مونږ دی. ستنی چې دی نه وي مونږ دی نو چت بدلان دی پروت وي. دغه اسلام بدی خپز مکه به پروت دي، سورې بدر باندې نه لري. مونږ بکې وزروه سنامه، دا کوبه چې کوم دی هغه وی الجهاد فی سبیل الله. جهاد کول د الله بلاره کې دا کوفه دی لکه څنګه چې په اوخ کې جګوي. بیا فرمایي دا دومره اعمال او تو خودل دغه اعمال تا جنت ته داخلي او د جهنم نه دی بچ کی. لیکن یو خبره او توکل په اخر کې الا ادلک بملاک ذلك كله. یا معاذ د دې ټول کارونو دا کم چې مې ته وخودل د دې یو ملاک یو چابي هغه دل نه در کوم، هغه د تنخم چې دا به بندوي. دغه اعمال به کړي او دا به څه فائدہ نه درکې. د سي عمل چې دا وساتي. وای ما وته یا رسول الله ولن راوخوا اشاره وکړه کف عليك هذا چې به راوي سره وای دا بند کده دا بند. سبحان الله دغه اعمال دا د هیڅ قدر نه لري الله په نسبت باندې تر سوچ استعجب هغه بند نوي. وای ما يا نبي الله يد الله في غنبره وإنا لمواخذون بما نتكلم. اي موږ په دې باندې نیول شو؟ دا خو عامي خبرې دي موږ لګي.
هغه ته فقار شو ثقلت کا امك مور دې په تابو رشي یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم تا ته فتنشتا په جهنم کې چې دا پړ مخې خلک پراته دي په خپل مخونو باندې الا حصائد السنتهم مگر د جبې د لو د وجنه سبحان الله دغه د جبې د لو د وجنه انسانان په جهنم کې پریوزي دغه اعمال زکاتونه روجې نیک اعمال دا برباد دي بلکې قیامت کې هغه چاته ورکول شي چې د چا دي دا کار کوي ام دغه رنګ بل حدیث کې راغلی دی نبی عليه السلام فرمایي وای په شپه د معراج باندې چې زروانم مررت بقوم لهم اظفار من نحاس واذا بدس قوم من تیر شوم چې دا غي د وسفلو نکونو يخمشون وجوههم وصدورهم چې هغه خپل مخونه او سینې داشتولې په خپل نکانو وای مال یا جبريل من هؤلاء دا سوق دي ويغيرته الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم دا هغه خلق دي چې هغه د مسلمانانو په اعراضو کې واقع کیږي او دا غي غوخه خوري عزتمندو غرض می دا او چې دا لویه ګناه ده لویه ګناه لیکن نن سبا ډیر عام شوی ده افسوس دا چې هیڅ یو مجلس الا ماشاء الله هیڅ یو مجلس خالی نه دی غیبت نه مگر چې الله غواړي د عوامو مجلس د غیبت نه ډک د تبلیغیانو ډک حجینو ډک د علماو ډک هر یو مجلس په خپل معیار کې عالم په خپل معیار باندې غیبت دی امی په خپل معیار باندې غیبت دی یو مسلمان به راغستی او غصب به کوي د عالم دغه عمل دا سوزي د امی سوزي د حاجی سوزي د ارچا سوزي په کار موږ لسري ایا دغه عمل دا کوم مونږ چې موږ وکړو ایا چاله دا خون ورکې چې دا موږ خپل وستوزو او بل چاله ورکو څوک به ورکې څوک نه ورکې او افسوس دا دی غیبت چې کیږي دا چا کیږي چې ستابه شي افسوس خبره ده غیبت څوک دا چا نه کوي چې دا غي دوست وي دا هغه چا کیږي چې ستابه شي او ته دغه خپل نیک عمل د شپې منځ باندې کړی فرض منځ باندې کړی تلاوت باندې کړی صدقه باندې کړی په قیامت کې دغه عمل دغه ستا چې باندې شي هغه ته ورکول کیږي د څومره د تاوان کار دی دا ډیر د افسوس کار دی عزتمندو د دې وجنه به چې د دې کار نه موږ مړ شو ام دا وجه ده چې دې کار سره فساد راځي معاشره دې سره خرابېږي بدګمانۍ نه پیدا کیږي یو ملګری یو کس هغه غیبت کوي بلکې باید چې هغه موږ منکو چې دې کار نه تیر شه د اسلام ګټه نشته نه به کې زما شته بلکې دغه کس لره هغه تو سره احسان کې قیامت کې هغه ته نیک اعمال ورکول کیږي الله جل جلاله دی زمون جبې د دینه کار عملنا منع کی او په دغه سخت ورځ باندې چې د قیامت ده زمون د معمولی عمل چې هغه من کړی هغه دراله ونسوځي او زمون دشمنانو ته هغه چاته چې زمون سره نه لګي هغه ته ورنکي الله دې په ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي عز وجل تعالی التوفیق